نن نشست کې به مونږه دوه خبرې وکړو. یو د دلائل الخیرات شریف تعارف او پیژندګلي، او دویم دلائل الخیرات شریف ولی ولیکلی شو. دا به وضاحت سره تفصیل سره ذکر شي. دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاة علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. دا د دې کتاب پورا نوم دی. ړومبی ایډیشن د دې بعض عالمان لیکي 1256 ہجری کی چاپ شو. بیا یورپ کے 1258 کی چاپ شو دویم، او بیا پت استنبول کی چکم دارالخلافه دا د ترکو پخوانے نمی قسطنطینیہ، نو استنبول کی 1264 ہجری کی دا چاپ شو. تو مصنف یعنی د امام جوزولی رحمت اللہ علیہ د وطن مراکش نا ړومبی دل 1289 کی فاس سر نزدی دا تبشیو. مصر کی 1289 کی چاپ شوے دے. ہندوستان کی 1280 کی دا چاپ شوے دے. ابتدائی اشاعتون نوالا ترنن پورے عرب عجم کی او د دنیا په مختلف ملکونو کی دا کتاب چاپ کی گی، او دا سلسلہ جاری او ساری دا الحمدللہ. بیروت، لبنان، ریاض، مصر او دارنگی ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، بنگال مختلف کتب خانوں دا چاپ کری دی. مختلف مطابع دا کتاب چاپ کڑے دی. 1256 ہجری کی ترنن پوری جسمر اشاعتون دی کی پائے کی خصوصاً درے خبر قابل ذکر دی. چین درے قسمہ طباعتون او درے قسمہ چپایانی ډیر اهم دی. یو ایڈیشن عثمانی خلافت کې د ترکو خلافت عثمانی چې کومو په هغه وخت کې چاپ شوی. دویم دبئی کې او دریم اردنی ایڈیشن. دا ډیر مشهور دی او ډیر اهمیت لري. دا د درود شریف کتاب دی چې د ذکر اذکار او د دعاګانو د درودونو نه ډک دی، او د سہولت او د اسانتیا د پاره په ورځو باندې تقسیم دی. د پیر نه شروع کیږي او په بل پیر باندې ختمیږي. بعضی مطابع او ایڈیشن داسې دي چې هغه په اتو احزاب او په اتو ورځو باندې تقسیم دی. عام طور د دې ډومبه وظیفه او ډومبه حزب یا ډومبه منزل د پیر د ورځې نه شروع کیږي. بعض علماء د دلائل الخیرات شریف سره قصیده برده او حزب البحر چاپ کړی چې هغه جدا جدا کتابونه دي. جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ مدرسہ دا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دا اغی دارالفتانا چا تپوس کڑے رے. تپوس امویم جواب امویم پا تپوس کی لگی چی دلائل الخیرات شریف متعلق مونگتا او آئے چی دا درود شریف کتاب دے او دا روزانہ ورځو مختلف درودونه بگیری، د پیر جدا، د منگل جدا، د چارشنبی جدا. آیا دا کتاب مستند دے او کنه دے؟ او دا موی راته وایي چې بدی کې دا لیکل شوی
او شامل شوی درودونه کم ځای نه راغستې شوي دي او آیا دا درود ویل بهتر دي یا درود ابراهیمی چې کوم موږ په مانځه کې وایو نو جواب ورکړی مفتی صاحب دلال خیرات شریف د درود شریف مستند کتاب دے دلال خیرات درود شریف کی ایک مستند کتاب ہے جو ہمارے بزرگوں کے معمولات کا حصہ بنی چلی آ رہی ہے چې زمونږه د مشرانو د بزرگانو د معمولاتو حصہ دا اور اس کی اجازت کا بھی معمول تسلسل سے رہا ہے ددی اجازه ورکول مسلسل مصنف پورې دا سر رسیدلی محدث العصر شارح ترمذی علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ورد ایک کامل اور متبع سنت مرشد کی بیعت کا کام دیتا ہے دا چې پابندۍ سره وې د یو کامل او متبع سنت مرشد د بیعت په شان د انسان اصلاح کوي دا کتاب د درود شریف مختلفو صيغو کلماتو باندې مشتمل دی په دې کتاب کې د ورځو په اعتبار باندې منزلونه متعین شوي دي چې روزانه په اسانه باندې د هغه وظیفه کېدای شي دا څه شرعي تقسیم نه دی بلکې دا د سہولت او اسانتیا د پاره لیکل شوی کتاب کی ذکر شوی درودونه بعضی احادیثو نه راغلي دي او بعضی نوری صیغه مصنف شیخ محمد بن سلیمان جزوری رحمت الله علیه مرتب کړی دي د مختلفو اولیاء او بزرگانو او د صحابه او دارنګي د اولیاء امت درودونه بګیری محققین علما په داسې ترتیب ورکول جایز دي البته د احادیثو نه ثابت شوی الفاظ زیات فضیلت لري دی وجنا د کتاب کې د احادیثو اغا درودونه په اول کې وروړي دي د پیر په حصہ کې اغا احادیث د بخاری او مسلم وغیرہ کتابونو چې کوم درودونه پیش کړي نو هغه په دې کې داخل کړي دي د پیر په حزب کې او بیا د نورو بزرگان دین درودونه هم سره ذکر کړي دي عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید بن سلطان عبدالمجید رحمت اللہ علیہ د دې کتاب سره ډیر مینا کولا داغه په سرپرستی کې استنبول کې داغه د خلافت په دور کې دایا شایع شو او بیا مختلفو مقاماتو کې د دې عکسونه او پرنټونه چاپ شو لکه لاهور چاپ کړي دي اسماء الحسنى مقدمه اسماء نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاء النیه او احزاب و بابونه او رستو په اخر کې د دعا الفاظ یې وروړي ځینې صفحات باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مواجهه شریفی گنبد خضرا مسجد نبوی او د خانه کعبه او د مسجد حرام رنگین تصاویر هم چاپ شوي دا د خلافت عثمانی سلور دیشم نمبر خلیفہ سلطان عبدالحمید بن سلطان عبدالمجید رحمت اللہ علیہم چې هغه دا په خپل خرچه باندې چاپ کړو او د تقسیم کړو دارنګي په ډېر ښکلي الفاظ باندې چاپ کړو چې عرب او عجم دواړو ته په ویلو کې آسانو متحده عرب اماراتو کی اہم ریاست د دبئی نائب حاکم او وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد آل مکتوم په خپل خرچه باندې په 2002 کې دا چاپ کو چې ډېر ښکلی کاغذ او رنگین حاشیه او ډېر ښکلي اعرابات زور زیر دی ورکړي اور ډېر خوبصورت ایډیشن دی او د دبئی د محکمه اوقاف مدیر اعلی مشهوري زمانہ عالم ډاکټر شیخ عیسی بن عبدالله بن مانع حمیری په صفحاتو کې د مقدمه لیکلې ده او هغه مقدمه کې د مصنف تعارف
دارنګ اسماء الحسنا اسماء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا د شروع کولو د دلایل خیرات او احزاب باندې مشتمل له په شروع کې لیکلي دي چې د مؤلف د دلایل خیرات مصنف د مقام او مرتبه دینه معلومیږي چې په دنیا کې په ټوله اسلامی خوره کې په ټول اسلامی ملکونو کې دته یو مقبولیت او شهرت حاصل شوه دی او د بزرګي او تقوا معروفه ده مسلمانان د دې د ویلو او د دې کتاب د ورد سره ډیره مینه ساتي او د برکت حاصلولو لپاره د خصوصي مجالس منعقد کړي او دا سلسله نسل در نسل را روانه ده بادشاہانم د دې قدردان دي او په خپل خرچه باندې د دې نسخې تیاری او په خلکو کې تقسیمي په هغه کې آخري بادشاہ د هغه اهم نوم سلطان عبدالحمید دا شخصیتو چې دا کتاب به چاپ کو او په خلکو کې به د دې ورد او وظیفه رایج کوله د اردن دارالخلافه عمان کې یو تحقیقی اشاعتی اداره دا مؤسسه آل البیت للفکر الاسلامی داغی په تعاون باندې په 2005 کې 182 صفحاتو کې دا کتاب چاپ شو د یو لوی عالم شیخ نوح حامیم کلر رحمت الله علیه په سرپرستی کې او د مصنف په زندګۍ کې هغه د دې مختلف درسونه کول او خلکو ته به دې روایت کو لکه چې تاسو ته دې روایت کوم الحمدلله نو د هغه نسخه سهلیه پیش نظر وا نو عثمان طه په 2004 کې مدینه منوره کې د دې کتابت وکړه اعلی خط او ډېر ښکلی کاغذ او بهترین جلد سره اتو رنگونو باندې ښکلی د سرو زرو په اوبو باندې ولیکل سبحان الله د مینه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره چې چاته خدای ورکی داغه د درود شریف سره مینه شي قران مجید تلاوت سره او سنت دعاګانو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامله تابعداري سره خدای داغه مینه پیدا کی نو ډېر خولي انداز کې د چاپ کړي او اخر کې شیخ نوح حامیم خپل سند لیکلی دی او د کتاب کې د احادیثو تخریج کړي دی دارنګ عمان کم چاپ شوی دی او په هغه کې دا په داسې انداز چاپ کی کال په کال او په دنیا کې تقسیمیږي الله کریم دې موږ ته توفیق راکړي چې دا چاپ کوو او د خپل رونو خیاندو ته مسلمانانو ته پیش کوو واضح دی چې بهتره طریقه دا چې دا پافته کې ختم کی کافته کې نه لس ورځې کې ختمه جایز دي ضروری نه دي دا ترتیب د سہولت د پاره دی اسانتیا د پاره دی بعض بزرگان دا په یو مجلس کې ټول ختمي خصوصا د جمعې پورز پورا وای ټول د خیرات شریف وای او د صوفیا یو سلسله دا سلسله شاذلیه هغه کې خدا وظیفه ده او عالمی جبو کې د دې مختلفه ترجمه شروع شوی کیږي فرانسیسی جبا کې عربی جبا کې تشریح را اردو کې فارسی کې انګریزی کې پښتو کې د مختلف شروع شوی دي بہرحال دا یو عظیم الشان کتاب دی الله کریم دې ته موږ مستفید کی دلال خیرات شریف ولی لیکل شو امام جزولی رحمت الله علیه صاحب د دلال خیرات دا ډېر لوی بزرګو کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پابندو روزانه به یو نیم ختم کولو شوا روز کې یو مکمل ختم قرآن او پنځل سپاره په د پاسا او دارنګ د الخيرات شریف به مسروي نو ډېر لوی ذکر کون کې بنداو اغه بر اصلاح او د ارشاد د پاره سفرونه کول او د سره بخپل شاګردانو او غش به کاو خلکو ته به د دین خبره کوله
یو ځل په مراکش کې د یو ځای کې گشت کو روانو یو علاقې ته د اصلاح او د ترغیب او د وعظ او نصیحت د پاره تلو کله چې ده فاس نومي ښار سره نږدې یو کلي ته ورسېدو دلته یو ځنګل شانتي و صحرا وه د یو کلي په خوا کې نو د ماسپښین د مانځه وخت و یا د مازدیګر د مونځ وخت و او دوی نه مونځ قضا کېدو د دوی اودسونه نه وو ډېر تلاش یې وکړو خو د اودس چاردام اوبه میلاو نه شوې هلته یو کویې و خو لیکن په هغې باندې ډولچه نه وه امام جزولی رحمت الله علیه ډېر پریشانه شو او د دې کوی په خوا کې ګرځېدو را ګرځېدو او دا شاګردانو مسره و که ستاسو خیالي چې دا پټکي والي او سپینې جامې وي نو که دا لږ کسان وي نو ډېر درانه سنګین ښکاري او ډېر زیات ښکاري الحمدلله دې د جامې عزت دی که نه دي نو دا یو ماشومه وه د 8 کالو یا د 9 کالو په خپله کوټه باندې راختلې وه یې د روشندان نه کتل چې دا مولیان څه کوي چې دلته ګرځي دي ځنګل کې دوی نه څه ورک شوي دي خو هغه حیرانه وه او مسلسل دوی ته کتل اواز یې وکړ چې ای صاحبه تاسو ته څه مسله ده ده ورته ووایي چې زه محمد بن سلیمان جوزولي رحمت الله علیه خیال یې دا و چې دا خو شاید چې ما پیژني ځکه زمانه کې خو تصویرونه مسویرونه د ویډیوګانې خو رایجې نه وي چې د یو سړي شکل وپېژنې مخکې او وایي مونږه مونځ نه دی کړی وخت تنګ دی مونځ رانه قضا کېږي او د شردام د پاره اوبه نشته جنۍ ورته وفرمیل چې ته خو ډېر لوی مشهور بزرګي او دومره وړوکي کار نه عاجزي صبر وکړه زه راځم چې هغه ماشومه راله وایي هغه کوهي ته ورشئ که نه هغې ورته وفرمیل چې کوهي ته ورلو په هغې باندې ډولچه نشته دی وایي ښه تاسو راځئ ماشومه وړاندې شوه دوی ورپسې وو کوهي غاړې ته راله او په هغې کې لاړې توکي چې کله پکې توکړل کتاب لیکي هغه اوبه د ځمکې د تل نه د کوهي د لاندې نه راوخوټ کې دې سر ته راغلې داسې سبحان الله دې ټول اودس شاردام وکړو دا ماشومه لاړه خپل کور ته کله چې دوی د مانځه نه فارغه شو سیده د هغې کوڅې له ورلل دروازه یې وواله هغه ماشومې څوک یې دوی ورته ویې زه فلانه یم راووته وایي زما خوږي لوري ستا دې د الله په ذات قسمي کوم ذات چې ته پیدا کړي تا ته یې لاره وښوده د الله لویي ومنه او د 1,40,000 پیغمبرانو او خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر وکړه چې ما ته ووایه بمن التهاذ المقام دې مقام ته ته په کوم عمل رسېدلی سبحان الله هغې ورته چې تا خو ډېر لوی قسم راکو بابا جي نو تا ته به حل وویم یو خو دې راله ډېر لوی غټ قسم راکو دویم ته ښه سړی نو ستا حکم نه غورځوم ګینې دا حل ما چاته نه دی ویل تب هم دا حل چاته نه وی ښه چې زه دلایل خیرات شریف یم او درود شریف یم او که نه ګوره دا خو چې زه په لوسپیکر ویم دې دپاره ویم چې تاسو دا شروع کوئ اور بیا کورونو کې وایې مازدیګر ماسخوتن الحمدلله هلته ویلی کېږي دې ځای کې حصه اخلئ علا کل حال صورت حال داسې وشو چې هغې ورته خبره شروع کړه چې د ماښام او د ماسخوتن ترمنځه زه 500 ځل دا درود شریف ویم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. دا بار چاته نه ښکارا کېده خبره ګور دي ماشومي چاته نه وي نو د دې په برکت الله ما ته دا مقام را کړی. حضرت شیخ جزولی رحمت الله علیه دی ماشومي ته چې ته مال دی درود شریف د ویلو اجازه راک اے ما ته اجازت فوراً پڑھ کے خیال راغے شوق پیدا شو زه محدثم عالمم پکار دار چې څومره احادیثو کې درودونه راغلي دي د صحابه کرامو په اقوالو کې راغلي تابعینو په اقوالو کې راغلي اولیاء امت ویلي دي دا یک جا کما یو ځای کما او څوک یې وایي نو څومره به ښایي چې سندونه ترې لرې کم او صرف درود شریف شي با دې خبرې په اثر وکړو او دی راغی دلائل الخیرات شریف یو کتبخانه کې کېناستو د قروین جامع مسجد کې کتبخانه وا او چې څومره کتابونه د احادیث دته میسر کېده هغه را یکجا او دا غینه دا دلائل الخیرات شریف مرتب کو ویلی که الحمدللہ الذی بعزته وجلاله تتم الصالحات سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.